دا د خوست ښار په جنوب ختیځه څنډه کې د بخاریو جوړولو ځانګړی ځای دی چېرته چې پکې د بخاریو جوړولو او خرڅولو سلګونه هټۍ رامنځته شوي دي. د یادې برخې کاروباریان وایي چې په د وروستیو کې په کاروبارونو کې مثبت تغیرات رامنځته شوي دي. او د لوړي کې تکون مې د پر شل درش بخاري جوړو او نن د اساس خپل کورنۍ مستاتونه سره زه روان ده کنه موږ جوړوي ګدام کوي کله مثلا جمع رشي پس جوړوي ګدام کوي انزل ازنه شل دانه دومره جوړو د ورځ دانه شل دانه پنځل دانه د جوړو دومره. دوی زیاتوي هیلهمند دي چې په راتلونکي کې به یې اړونده کاروبارونه لا پراختیا پیدا او په دې سره به وتوانیږي چې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ترلاسه کړي. دغه نه د ویډیو نه ژمي کې ښایي ژمي کې خرڅېږي ځکه چې خلک ژمي ته وړي بخاري ورته خرڅېږي یوه بخاري دوه بخاري چې ډېره کوښښ وکړي درې څلور دانې جوړې کړي موږ ټکهداران ته په 100 روپۍ جوړوو نور مزدوران بس خو موږ ټکهداران چار سړی دکاندار دی دومره بودیجه لري چې دی راخلي دی خرڅوي دکانداره پکې بخاري مخاري سګري دغه 1500 1500 انشاءالله الحمدلله دومره ګټي چې خو نه بال دا ټول سره په سمبول وي انشاءالله. موږ دغه مشکل لري د اول سر کې دا مشکل لري چې دغه موږ چې دا سراک چې دغه د ژمي کې چې وي او به مو پرسي شګارا میګارا وي دا ځای کې بدرېږي چې موټر تېر شي سري کې مري کېدلې د قانون مقننه ته چې او بله دا کیسه ده دا ځای کې د موټر درېږي موږ د اول او ځینې دا خواهش لري د موټر دغه ځینې څنګ ته تر دې وړاندې د بخاریو پلورونکو او جوړونکو د ښار په بېلابېلو څنډو کې په نامنظم ډول خپل کاروبارونه پر مخ وړل خو دا چې په دې وروستیو کې یاد سیمت ته ځانګړی ځای په نښه شو ورسره یې پخوا کې کاروبارونه هم پر مخ روان دي.